د همزه مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 140 سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 9 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده تباهی ده د هر هغه چا لپاره چې مخامخ خلکو ته د پیغور ورکولو او پسې شا د بدیو کولو په عادت اخته دي هغه چا چې مال جمع کړی دی او په شمار شمېرلی ایښی دی هغه هنګیري چې د هغه مال به هغه ته د تل لپاره ژوند وبخي كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة هیڅکله داسې نه ده چې دی ګمان کوي هغه به په ټوټه ټوټه کوونکي ځای یعنې دوزخ کې وغورځول شي او ته څه پوهیږې چې څه دی هغه ټوټه ټوټه کوونکی ځای نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة د الله اور خلم بکړای شوی چې تر زړونو پورې به رسیږي او سوځوي هغه به ورباندې په خورېدو سرپوښ کړای شي په داسې حال کې چې هغه به په لوړو لوړو ستنو کې ایثار کړی شوی وي